د جنوبي وزیرستان ستر سیاستمدار، لیکوال، شاعر او خدای خدمتګار چې د بادشاه خان په مومنټ چې زیات وخت تیر کړی، نثار الله په کور کښې یا هغه په وزره کښې دا وخت موجود یو. په داسې حال چې دا علاقې زیاتې له اف سی آر سره مخامخ وې، بیا دې قبایلي علاقو ته د 18 ترمیم وروسته پولیټیکل اکټ راغی، خو دومره له ازادي سره پولیټیکل کمپاین په دې علاقو څه نه و. ولې لکه خلکو ته به شعور ولې نه رسېږي؟ ولې نه ورکول غواړي شعور؟ دلته موږ شپېتلس کاله متواتر دردېدلي، بیا د وروستي 40 کاله خو ډېر زیات ودردېدلي. دی دا کوشش دی، د ریاست دا کوشش دی چې دا خلق خپل درد ته نشي خبر. نو که دا خلق او سیاسي کارکنون یې خپله نوسته جرګه ته سره پرېښي وای، خو د خلق د خپل درد نه خبر شوی وای او د یې درد مداوا یې کړې وای په سیاسي لار باندې، نو دغه ریاست ته قابله نه وه. دغه علاقې چې دهشتګردي ولیده، دهشتګردۍ وروسته جنګونه ولیدله، دې ته که شعور نه ورکړل کېږي، سیاسي پوهه نه ورکړل کېږي، نو د دې په وروسته بیا هدف څه دي؟ ولې قبایلي علاقه یا له دې چې کوم مشکل سره مخامخ له دې نه وتلو کوشش نه کېږي؟ ریاست یې بیخي نه کو، ریاست بالکل دا کوشش نه کو چې د دغه خلق د ذهن نه د خپسه چګه شي چې د کیمه خپسه د 40 کلو نه پې پرته وه. ځکه چې که دا خپسه پورته شي بیا چې کیمه دو د دی هغه چارې لیارې چې هغه دولته دی، فرض مو پارینه بله ورځ ورته ووایي، مو پارینه بله ورځ ورته ووایي چې زه خو هیرون دته یم، موږ بیرمل ته تللي، په بیرمل کې موږ ته موږ ته د خلک وو چې دغه ګیټ نه موږ ته دره تکلیف دی. حتی چې اتموزای ها د میسونیکا آلود دی، وزیر دی، هغه مریضون د هغه طرف امری، حالانکه د غونډې په جیبینه کې پاکستاني شناختی کارت دی، خو دې نه پرېږدي. نو مو ورته وویل چې ویسه پره خو ریاست داس ویل چې د کټاري چې زه لګومه، د کټاري دا خو د دغه ټکي پوره زه لګومه چې دهشتګرد یې سوراومه، خو د مورید کې د لاهور او د بهاولپور دهشتګرد تشکیلي نه خو زابل او کابل ته ورسېدل، خو دغه مقصد خو بیا دا دی چې دا کټاري د مو د پوره جوړوي، مو نه پې پرېږدي، کنې تشکیلي نه ته خو رکاوټ نه شوي. نو زه دا یم چې دی د مو د خپسه چګول ځکه نه غواړي چې دی دولت ته کیمه مزدیره کړل غواړي، هغه مزدیري نه بیا یې سوریږي او پته نشته چې دی ته هغې میوه میلاویږي منفي. زه بیا حیایي چې ریاست ته پوره دغه زهر قاتل دی، خو آیا دا د ریاست زمامدار دا زهر قاتل د ریاست ته ویلی محفوظوي؟ تاسې ډیورنډ کرښې خبره وکړه، هغې طرف ته لاړې پسې په داسې کرښه چې لاندې او باندې دواړه ثقافت یو ده، ژبه یو ده، سره اقتصادي تړون یو بل سره ده، په دغه کرښه باندې که بندیزونه جوړیږي د جنوبي وزیرستان د واڼه په اقتصاد یا د هغې بره غاړه چې کوم تاسو خلک یادوئ، د دې په اقتصاد، په دې په ثقافت، د دې په ژبه به څه اثرات وي؟ ګوره عدنان صاحب، ولته هم دا کیسه ورته وکړله، مو ورته ویل چې زه خپه درته یم چې تو په لار او بر په ناره باندې د مو اعتراض دی، حالانکه دا لار او بر چې کومه دوی مشرقي پنجاب او مغربي پنجاب کې هم دا شته دی، بالوچ هم لار او بر شته دی، سیندای هم لار او بر شته دی، کشمیرای هم لار او بر شته دی. اوغولته چې کومه دو په کارترسنګ اوغولته یوه زیارت ته خو داسې لیار جوړیږي چې صرف د زیارت د احترام د پوره چې هغه پوره وضاحت نشته دی. او دولت زه لونده بونده یو کور پروت یا امو پوس کور شته، کیز مې کور شته، پوس یې زیای دی، کیز یې پلور دی، مقبره دولت دو جماعت یې یغه طرفه دی او مولت مو ته مشکلات جوړوي. نو که چیرې په دغه رنګ غوښیل که دا ته چې یایې دلته نن سابو میډیا دومره زوروره دو چې د پښتاني نه خپل ثقافت خپله ژبه قطعا نه ورکېږي، خو د پښتانیو هغه دلغاري د یووالۍ هغه ارمون وی دومره زیات شي چې هغه نو حادثات جوړه شي. دا ډیورنډ کرښه دغه خو په مځکه باندې یوه لیکه وه تر نن ورځې پورې، دغه خو 18 کاله موجوده وه، دغه خو د حال نه و سره ویشلی، دا خو پارین د دغې دهشتګردۍ په نتیجه کې چې دولت حکیم حالات وجود کې روغلل د دغه سره وشل، خو دغه کرښه چې کومه دو دا قومي نه نشي سره ویشلی،
زه داسې وایم چې دغه امو پښې ایسوره کړو د مو جنازه ایسوره کړو خو د شپونکي شپېلۍ نه شو ایسورولی. او چې کله به دلته تاسو سیاست کولی لکه په دې علاقې باندې تاسو چې سیاست چې ګرځېدی را ګرځېدی نو کوم مزاحمتونه و درته؟ نو مزاحمتونه خو وي په ځای کې خو زه نه کوله دی متواتر ایجنسي به درکړم په زه سرویس کې هم نه کوله متواتر زه ایجنسي به درکړم متویس هم یو دی چې دا شهریار چې کې مادو زه چې تلمه په قاعده کې مې کښېنولی و چې هغه د ایجنسي بدري نه روغلمه دی په نم کې و هغه نه خدمونه دی دولته ځون خلوص که دولته خو زه چې تلمه د غله غوندې روغلمه دلته په یوه ضرورت جلسې په ضرورت یې ملګري سره روغله جلسه ملسه مظاهره هم وکړه بیا په سبو باندې بیا وړل او حتی چې زه په کوم ځای کې وم په مامند کې و په بل ځای کې په هغه ځای کې هم دی په مو پسې وي ولاته زه ډسټرب کولم د خلکو ورپسې و چې دغه خو ګرد ګرځي دغه یوه کیسه کو. ټیک ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې. ډېره تشکر مهرباني ډیوې چې